د حضرت عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها نه روایت دی، دا فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې د الله رسوله ما ته وښیه چې که چېرته ما ته معلومه شوه چې دا د شب قدر شپه ده نو زه د الله جل شانه نه څه شی وغواړم، کومه دعا وکړم؟ نبی علیه الصلاة والسلام له جواب کې وفرمیل چې ته دا دعا غواړه: اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني، چې معنی دا ده ای زما ربه، ای الله ته ډېر معاف کوونکی او ډېر کرم والا وي او معاف کول خوښوي، تا ته خوښ دي، پس زما خطایانې زما ګناهونه معاف کا. د دې حدیث روایت ترمذی شریف او دارنګې ابن ماجه کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، ډېره ښایسته دعا ده چې تاسو په دې اخري عشره کې دا اوس چې شروع ده دا دعا ډېره وایستئ چې الله ته ډېر معاف کوونکی ذاتي او ډېر کرم والا ذاتي، کریم ذاتي او معاف کول خوښوي. ای ربه زما ګناهونه معاف کړه. بس په خپله ژبه کې دغه دعا غواړه، او که عربی کې کریم دغه وایي: اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني. دا دعا غواړه، دا دعا زیاته وایسي سړي او زنانه، او یا پښتو معنا مې چې زړه وکړه هغه معنا کوه. بس چې لاسونه پورته کوي الله ته چې ای زما ربه، ای زما الله، ای زما پیدا کوونکی ذاته، ای مهربانه ذاته، ته معاف کوونکی ذاتي، ته مغفرت کوونکی ذاتي، ته کریم ذاتي، ته مهربانه ذاتي، ته معاف کول خوښوي. یا الله زما ګناهونه معاف کا. دا دعاګانې سړي او زنانه په دې شپو کې زیاته وایستئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.